هغه اتلس رازونه چې میرمنې یې له خپل خاوند پټ ساتي. درنو لیدونکو ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ د پښتو معلوماتي یوټیوب چینل سره خامخا سبسکرایب کړئ. لومړی د هغې دوستان ستاسو په زیاتره رازونو خبر وي. زیاتره میرمنې د خپل خاوند یو شمېر رازونه خپلو ښځینه ملګرو ته وایي. که کوم راز درته ډېر مهم وي نو خپلې میرمنې ته یې د ویلو ډډه وکړئ. دویم هغه مخکې له دې چې ستاسو د ژوند ملګري شي ستا په اړه په وار وار سره خیلفله وهي او فکرونه کوي. دریم د کوژدې کولو په وخت کې ستا د پخواني نجونو ملګرو په اړه پلټنې کوي. همداشان ستاسې د شخصیت په اړه له نورو پوښتنه کوي. څلورم کله چې له تا سره مینه شي په خوراک کې اشتها له لاسه ورکړي. پنځم د هغې بدن رښتیا هم په طبیعي ډول پاک او بې ویښتانو نه دی. هغه هیڅ وخت هغه مواد چې د ویښتانو د له منځه وړلو تللو لپاره کارول کیږي تاسو ته نه ښکاره کوي. شپږم هغه فقط په ظاهري هر څه ده. د هغې حقیقي نظم یا بې نظمي یوازې د کور سمبالولو له سلیقې څخه معلومیږي. نهم کله چې هغه ووایي زه چمتو یم 7 دقیقې وخت نور هم چمتو کېدو باندې تېروي. لسم ستاسو د لومړنۍ اړیکې ټول غږیز پیغامونه له ځان سره ساتي او خپلو دوستانو باندې یې هم اوري. 11 هغه تاسې همیشه ازمایي. هر وخت ستاسو کړه وړه خبرې د بدن حالات او د تیري حالات له نظر لاندې نیسي او په دې اړه تحلیل او قضاوت کوي. 12 هغه هر وخت دې ته اړتیا لري چې ورته ووایي خوښېږي مې یا مینه در سره لرم. 14 کله چې ستاسې کوم کار خوښېږي د هغې کار سره هغه هم مینه ښایي. په واقعیت کې له تا سره مینه وي نو له هغې کار سره چې ستاسو خوښېږي هغه هم ورسره مینه لري. 14 هر وخت ګیله کوي چې ډېر دې نه ګورم. هغه وخت چې تاسې ډېر کار کوئ د هغې لپاره دا مهمه ده چې هر سهار کار ته د تللو پر وخت یې ښکل کړئ. 15 که چیرې غواړي له تاسې سره اړیکه پرې کړي مخکې له دې چې ته پرې پوه شئ د هغې ټول دوستان په دې پرې کېدونکې اړیکې خبر وي. هغه دې اړیکې له پرې کېدو 2 اونۍ وړاندې خپل دوستان خبر کړي وي. 14 کله چې له تاسې خفه زړه ماتې او ګیلمنه وي نو له خپلو نږدو ښځینه ملګرو سره خپل د زړه درد شریکوي. 15 د هغې دا خوښېږي چې په بستره کې د هغې په کنټرول کې ووسي. 18 د بلې نجلۍ ښځې یعنې د صفت زغم نه لري. ښځه همیشه د نورو ښځو د ستایلو زغم نه لري. له دې کار څخه ډېرې موخې لري. یو دا چې د بلې ښځې په صفت سره په دې کې کومه نیمګړتیاوې وي. دوهمه دا چې هسې نه د خاوند د دې مادي او معنوي امتیازات هغې ته ورکړي.